دا مهال د سړک دواړو غاړو ته د پلو لارو او د کټارو لګولو چارې په ډیر سرعت سره روانې دي. ټاکل شوی چې دغه سړک به ډیر ژر د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د کابل ښاروالۍ په وینا یاد مارکیټ په 2280 متره مربع مساحت سره په یو پوړ کې ډیزاین شوی چې د اړتیا وړ ټول ملحقات پکې په پام کې نیول شوي. د مسؤلینو په وینا د پل خشتي مخې ته ځمکې لاندې دغه نوي مارکیټ کې 340 هټۍ د ننوتلو او وتلو پراخې منظمې دروازې، مجهز تشنابونه، ښاري او لمریزې برېښنا ترڅنګ امنیتي کامرې او د اور وژنې مجهز سیستمونه هم پکې شامل دي. د افغان شاهین شرکت د رغنیزو چارو مسؤلین وایي چې د دغه مارکیټ چارې د نړیوال معیارونو او سټنډردونو له مخې پر مخ تللي دي.